که څوک د کرونا ناروغي نښې لري په افغانستان کې کومه مشوره ورکول کیږي چې روغتون ته ورسي او که کور کې پاتې شي؟ زموږ د روغتیا وزارت قاطع موقف دا ده چې موږ خپل ټول هڅه کوو چې د مشورې د لارې نه، د توصیې د لارې نه او په استثنایي مواردو کې د خلک او د امنیتي ځواکونو په همکاري ټول خلک دې ته وهڅوو چې روغتونونو کې بستر شي. موږ د اوس لپاره په نیکه هیله د افغانستان په کچه مختلفو ولایاتو کې مختلفو روغتونونو کې د بستر امکانات او ظرفیت لرو. روغتونونه مو ډک نه دي. په دې مرحله کې هڅه مو پر دې ده، غوښتنه مو د خلکو نه پر دې ده چې روغتونونو ته راشي او دلته بستر سي. که ډېر استثنایي موارد وسي چې دوی په کور کې باسواد ډاکټر کارمند ولري، د کورنۍ غړی ولري، د روغتون ته راتګ امکانات ونه لري، کور کې هغه ټول اړین د قرنطین او تجرید امکانات او اهتمامات ولري، د روغتیا وزارت مربوطه کارمندان به هغه ارزیابي کړي او دوی ته به دا اجازه ورکړل شي چې کور کې بستر شي. خو بیا هم زه تاکید کوم د رسانۍ نه مو غوښتنه دا ده، د مدني ټولنې مو غوښتنه دا ده، د کورنۍ نه مو غوښتنه دا ده چې خلک وهڅوي، خلک تشویق کړي او دې ته اطمینان ورکړل شي چې د دولت د بستر ظرفیت لري او خلک باید په دې مرحله کې هغه کسان چې مثبت واقعیت دي روغتونونو کې بستر شي. مننه. که څه هم دغه پوښتنه تاسو جزئیات ورکړل، بیا هم که تاسو لازم بولئ پکې اضافه کوئ، زه به پوښتنه تاسو ته ولولم. آیا قرنطین نتیجه ورکړی؟ که قرنطین نه وای شوی څومره به توپیر به و؟ قرنطین موثریت درلود، دې نه انکار نشو کولی. مخصوصا کابل ولایت کې په مرکزی ساحاتو کې خلک مرسته کړی دی، خو دې ته اړتیا شته چې د دې لمن وخپورول سي نورو ساحاتو د کابل او هغه ولایت چې هلته کیسونه زیات دي او د خلک ګڼې ګوڼې شواهد شته. که قرنطین نه وای شوی، د روغتیا وزیر مخکنی وینا چې ویلی و چې په افغانستان کې د دې احتمال شته چې په میلیونونو کسان اخته شي، هغه د رد وړ نه دی او د هغې احتمال و که قرنطین نه وای شوی. په هر صورت تاکید م پر دې دی چې قرنطین موثریت درلود، دې ته اړتیا شته چې د دې موثریت تر دې نه زیات شي، دې باندې توجه او هڅه پر دې باندې زیات شي او که قرنطین نه وای شوی په سلهاو زرو کسان به متاسفانه اخته شوی وای. مننه. وروستۍ پوښتنه زموږ همکارانو 1.6 شمیرې ته زنګونه ووهل، کار نه کوي. خلکو د معلوماتو ورکولو او ملاتړ عمومي شمیرې فعال دي او که نه څومره فعالیت یې کړی؟ د 1.6 شمیرې د فعالیت کچه که تاسو وګورئ د مخکې نه تر نن پورې بیخي زیات شوی دی. مشکل په دې کې دی چې موږ خپل کارمندان د 500 ته رسولي، خو بیا د هغې تر څنګ هم د خلک توقع او د خلک تماسونه تر دې نه زیات دي. د روغتیا وزارت نن به رسما د دې مرکز فعالیت دوباره خپل لاس کې ونیسي او په یو یا دوه ورځو کې د دې ظرفیت ارزیابي کېږي. که دې ته اړتیا وشي د کال سنټر د واحدونو تعداد به زیات شي څو د خلکو دغه معقول او واقعي شکایت ته په مثبت ډول رسیدګي وشي.